الله اکبر. څومره سخته وه په عثمان باندې او په ملګرو باندې چې په دې نږدې ځي کې هغوی یو بل نشو لیدی. په دې نږدې ځي کې د امیر المؤمنین سره ملاقات نشو کېدی، د هغه انسان سره چې هغه جنت څو پیرې بیه کړی او هغه انسان چې رسول الله وسلم وفات شو دنیا نه لاړه د ده نه راضي ابوبکر ترې راضي و عمر ترې راضي و رضی الله عنهم. نو زبیر یو پیغام ولېږو د ابو حبیبه په لاس باندې، نو هغوی زه ورننوتم عثمان رضی الله عنه باندې خوراک څښاک هر څه بند وی ما ورته وایي چې زبیر رالیږلی یم. وی ډېر ښه خوشحاله شو ځکه چې دا د پخوانی اسلام دپاره چې هغه سخت و هغه وخت د هغه وخت ملګری دی او داسې ملګری بیا د انسان نه نه هېرېږي چې هغه سړي سره په سختو کې وخت تېر کړی او عمر کې هم نږدې و. نو ورته وی څه وی سلام د بنې اچوي او دی وی چې انی علی طاعتک لم ابدل ولم انکث. دا خبره به ورته وکړي چې زه ګوره اوس هم ستا په بیعت کې یم، ستا خبره منم، تا نه شاته شوی نه یم. فإن شئت دخلت الدار معك، نو که ستا اجازت وي زه به هم دې کور ته راننوځم بس چې څه تا سره کېږي هغه به ما سره وشي. الله اکبر. نو یو ځای به یو بس څه چې تا سره کېږي هغه به ما سره وشي او که دفاع وی زه به درله دفاع وکړم. نو هغه چې کله دا خبره واورېده خوشحاله شو. الله اکبر. خوشحاله شو، وی شکر دی چې زما ورور الله د دې فتنې او فتنهګرو نه ساتلی دی. خوشحاله شو چې یعنی ملګری اوس هم زما په طرف دی او جواب یې ورکړو چې اقرئه السلام، زما د طرف نه به هغه له د سلام جواب ورکړي او ورته ووایي چې مکانک احب الی، دا ته چې اوس په کوم ځای کې یې دغه ځای زما ډېر خوښ دی او دلته مه راځه زما پسې. ځکه چې هغه نه غوښته چې څه ناشنا انسان دا تېر شوی د عثمان رضی الله. اوس موږ باندې که معمولي سخت راشي موږ د دې سخت ختمولو دپاره هر څه ته تیار، که هغه ملګرو ته نقصان وي، که هغه مسلمانانو ته عام وي، که هغه ملک او علاقې ته هر څه دې تباه و برباد شي، خو چې زه بچ شم. خو دا سړی یعنی عام سړی هم نه دی، یو خو عام مسلمان سړی وي، زه عام سړی وم. څوک دی؟ امیر المؤمنین. ده په یو اډر باندې دا خلک کیني پاسي، خو نو هغه ته یې ووایي چې نه ستا دا کوم ځای چې دی دغه زما خوښ دی او دلته به راځه.